الله أكبر الله أكبر. په کوم وسایل سره به ماته د مزې د خوند او د سکون ژوند میلاو شي. د بعض خلکو منډه دای چې زه ډیره پیسې جمع کړم په دې پیسې ماته سکون میلاو شي. د بعض خلکو کوشش دای چې زه یو عہده حاصله کړم په هغه عہده کې ماته سکون او اطمینان او آرام میلاو شي. د بعض خلکو کوشش دای چې زه د خپل زړه هغه خواهشات پوره کړم که هغه په حلال سره که په حرام سره نو ماته به سکون او اطمینان میلاو شي. او څوک د سکون او د اطمینان حاصلولو لپاره د نشو په لار باندې اخته شي، اول ابتدایي نشي نسوار سیګریټ او پان او بیا پسې چیلم بیا چرس بیا هیروین او کوشش یې سي چې را بدی کې ماته سکون میلاو شي. بعض خلک د سکون حاصلولو لپاره او د اطمینان د آرام حاصلولو لپاره غاني او سندري اوري، څوک فلمونه ګوري چې بدی ماته سکون میلاو شي. حقیقت دا ده چې دا ټول لارې د انسان هغه ستړي، د انسان هغه سوچ او د انسان هغه پریشانی او د انسان هغه دغه چې کوم د اضطراب په زړه کې هغه نور هم زیاتې. یو انسان پر دې مال هړب کی په زور راواخلي، په زبردستۍ باندې ډاکه ولګي بچا باندې، نو دته یقینا سکون نه ملاويږي. دته په ځل کې الله رب العالمین سکون نه چي چې یو انسان بل څو قتل کی او د هغه نظام پورته او غالب اخکاره کی خلکو ته، نو د بزله کې سکون چرته هم ناراضي. یو انسان که نشي او تماشې کوي چې بدیو ماته سکون ملاو شي، څومره چې هغه په دې لاره کې مخې ته ورځي دومره هغه پریشانیانې او مشکلات نور هم زیاتېږي. او چې ظاهري که موږ وګورو دنیادارو خلکو ته، نو هم د لرې نه یو سړي ته موږ ګورو، موږ وایو چې ګاډی ورسره ښایسته دی، نوی دی، کپړې صفا سوتره او ښایسته دي او کور یې بهترین او مزدار جوړ کړی دی، د ده په زړه کې به څه پریشاني نه وي. خو دا د لرې نه چې سره موږ ګورو دومره موږ ته پته لګي چې نږدې لاړ شو د هغه نه تپوس وکړو، د هغه نه حال احوال معلوم کړو، دومره پریشانۍ به هغه بیان کړي، دومره هغه خپل پریشانی او فکرمندي بیان کړي چې موږ وایو چې یاره دنه خو زه ښیم. او دا هر انسان فطرت دی چې انسان ته سکون نه ملاویږي، نه په مال کې، نه د الله په نافرمانی کې، او نه د خپل خواهشاتو په پوره کولو کې. سکون چې انسان ته ملاویږي دا غیره پر الله تعالی په خپل لار ښودلې ده. او الله رب العالمین دا انسان چې پیدا کړی دی نو هغه ته پته چې څه شی د لپاره فایدهمند دی، په څه شي کې د سکون او اطمینان ملاویږي او په څه شي کې د ذهن پریشانی نورم زیاتیږي. هغه څه شی دی؟ یو الله رب العالمین فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې خبردار شي خلکو که سکون غواړي، اطمینان غواړي، آرام غواړي، نو د الله په ذکر سره، د الله ذکر سره قرآن کریم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، د الله ذکر قرآن کریم دی. د الله ذکر الله رب العالمین یادول دي، د الله ذکر د الله رب العالمین په احکام باندې عمل کول دي، د الله ذکر د الله رب العالمین مخې ته ودرېدل او هغه موقف او هغه ودرېدل ځان ته رایادول، دا د الله ذکر دی. او په دې سره الله تعالی فرمایي په دې سره انسان ته اطمینان حاصلېږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او بل الله رب العالمین فرمایي کوم آیت چې تاسو مخکې ما تلاوت کړو، په دې کې الله رب العالمین فرمایي من عمل صالحا، چا چې عمل وکړو صالح عمل. صالح عمل کوم دی؟ صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې د هغې صلاحیت، د هغې خواله دا د الله د کتاب نه ثابت وي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه ثابت وي. خپله مرضۍ باندې صالح نه، ځکه چې خپله مرضۍ مطابق خو موږ ډېر عمل ته صالح وایو او صالح نه. او ډېر داسې خلک دي چې هغه اعمال کوي او په دې نیت یې کوي وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، د هغوی ګمان دی چې دوی ښه کار کوي. الله رب العالمین د هغوی عمل باره کې فرمایي چې دوی عمل چې دی دا به دوی ځان ستړی کړي په دې عمل باندې،
فرمای عامله ناصبه تصلى نارا حاميه عملونه بو کی ځان بستړی کی بیا هم ګرم ورته ورنوزي هغه خلک چې هغه عمل کوي د خپل خیال مطابق هغه ته نیک وای صالح وای هغه صالح نه دی ځکه د صلاحیت لپاره معیار سره زموږ په بعضو علاقو کې داسې رسومات او داسې رسمونه دي رواجونه دي چې زموږ د علاقې خلک ورته ښه وایي بلې علاقې ته ورشي خلک وایي داسې کوي هغه د خلک بد وایي نو د خلکو د ذهن مطابق او د خلکو د رواج او د رسم مطابق یو کار ته ښه ویل دا د هغې د ښه والي دلیل نه دی خوالي دلیل سره د الله رب العالمین د کتاب نه یا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغمبر دی داغه نه داغه د خوالي ثبوت ملاوي شي هغه ښه عمل دی هغه نیک عمل دی نو چا چې صالح عمل وکړو د کوم عمل خواله او صالح واله چې د الله د کتاب یا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه ثابت وي دا سه عمل وکړو خو د عمل لپاره شرط دی صرف عمل کافی نه دی وهو مؤمن په داسې حال کې چې د مؤمن وي د ایمان په حالت کې چې د عمل صالح وکي الله تعالی د خلکو باره فرمای فلنحيينه حیاتا طیبه خامخا من بدته ژوند ورکو الله رب العالمین په تاکید سره دغه ذکر کړی دی چې څوک به شک ونه کی فلنحيينه یو خو لام د تاکید د پر راغله دی او بیا پکې رستو نون چې کوم مشدد دی شد ولا نون د نون تاکید ثقيله ویل کیږي دام د تاکید د پر راغله دی چې خامخا یقیني من بدله ژوند ورکو حیاتا طیبه پاکیزه ژوند طیبه څه ورکی مزیدار خوندور چې د خوند ژوند به د خوند د مزه ژوند نو د مزو ژوند به الله تعالی فرمایي موږ ورکو فلنحيينه حیاتا طیبه دا د دنیا ژوند غره مراد ده او د آخرت څخه بدله ده ولنجزينهم الله تعالی فرمایي موږ دوی ته بدله ورکو اجرهم د دوی هغه اجر د دوی هغه ثواب باحسن ما كانوا يعملون ډیر خاصه د هغه څه کوم دوی عمل کوي مطلب دوی چې کوم عمل کړی دی دا غینه ډیر خاصه ورته دغه بدله ورکو په آخرت کې د آخرت د بدله الله جدا ذکر کړی دا او د حیات طیبه سره د دنیا ژوند بوله مزیدار کو او دا چې انسان تجربه وکي یقینا هغه د دې آیت په مطلب باندې پوي دی شي دا سوچ وکي امام ابن تیمیه رحمه الله دا یو قول منقول لغوي چې دا کم پر جیل کې هغه باندې ډیر وخت په جیل کې تیر شوی دی چې کوم دا وخت حکمرانانو په باندې زیاته کړو او دا رنګ هغه وخت چې کوم باطل پرست مولیانو داغه مولیانو طرف نوم په باندې الزامات هم لګیدلی وو او بچایانو ته شکایتونه هم ډیر شي او ډیر تکلیف او اذیت ورته ملاو شو هغه فرمایي دا کم سکون چې موږ ته دلته ملاويږي په جیل کې په تکلیفونو کې د خلکو په الزامونو او تهمتونو کې نو کله دې پته دي بچایانو ته ولګیږي دوی بل بچای پری زموږ سره بدی باندې جنگ شروع کی کله دې پته دوی ته ولګیږي چې موږ ته څومره سکون دی دوی بل خپل بچای پری دي او زموږ سره بدی باندې جنگ شروع کی چې دا مقام موږ لراکې دغه سکون موږ لراکې ځکه سکون په پیسو نه حاصلېږي پیسو باندې که سکون حاصلې ده څومره چې مالدار خلک دي دوی به بالکل بغم څومره چې انسان سره مال زیاتېږي دومره غم زیاتېږي چې دین سره نه دا نه چې مال بیکاره شي مال ښه شي نبی رسول فرمایي نعم المال الصالح للرجل الصالح هغه مال چې هغه نیک او صالح مال دی او د صالح انسان په لاس کې راشي دا هغه پر ډېر ښه شي دی چې په خپل آخرت خسته کولای شي د خلکو زړونه په ګټل شي د خلکو دعاګانې په ګټل شي خلکو دعاګانې څنګه دی بیغم او د پروتي او د بل یو غریب سره احسان کړي غریب بر شپې را پاسې وایي چې الله دې سره ټول مشکلات حل کړي د بیغم او د خورده هغه مال چې دی هغه د خلکو په زړونو باندې به اثر کړي چې دا غي مال د وجنه د خلکو دعاګانې د پیسو باندې اخلي نو مال کې انسان ته ملاو شو دیندار انسان یو حلال مال ورته ملاو شو دا غره پر ډېر خبره ده خو هر انسان ته د مال فائدہ نه ملاويږي د مال په سکون نه ملاويږي دا څه خلک شته چې هغه سره د مال دا غي شمار هغه ته معلوم نه لري په بانک کې کوم دا غوي بیلانس او دا غوي پیسې موجود دي دا غي تعداد هغه ته معلوم نه دا غوي چې کوم کارخانه دي په کارخانو کې چې کوم ملازمین دي عمال دي دا غوي شمار هغه ته معلوم نه دومره مال او دولت یو سره خپل جایداد هغه پرونه شي کنټرول وله لیکن دا غي نه باوجود هغه چې کله ودکیږي د خوب د پرا ګولې خوري موږ له خوب راشي دا څه د بلې زمانه خبره نه کوم د خپل زمانه خبره کوم تاسو ته
دا خبره بالکل واضحه ښکاره ده. کېدای شي تاسو کوم داسې خلک پیژنئ چې هغوی به مال دولت نه بس خاپ راتی خو سکون ورته نه میلاویږي، خوب نه ورځي، پریشانۍ د وجې نه د ټینشن ګولۍ خوري، د ټینشن ستنې لګوي. څه وجه ده چې په مال کې سکون نشته. که په مال کې سکون وای نو مالدار خلک به بالکل پریشانه نه وي. او دغه رنګ د دنیا په لوګه تنده کې د دنیا په فقر او تنگدستۍ کې د دنیا په بیماری او تکلیفونو کې په دې کې د انسان سکون نه ختمي. که ختمېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا غینه بعد څومره نیکان خلک صالح خلک تیر شي دي په هغه بل فخر نه راتله، دومره بیغمه دومره مطمئنه چې څومره دا غوي فقر زیاتېده دومره دا غوي هغه فکرمندي کمېده او ختمېده. او دا د ایمان د وجنه. نو عرض دا چې د سکون چې کوم انسان په تلاش کی د اطمینان او د آرام د خوشحالۍ په تلاش کی، د خوشحالي په سم ملاويږي ایمان او عمل صالح. ایمان او عمل صالح چې کله انسان ایمان راوړي او عمل صالح کړي، د ایمان نه بعد عمل صالح چې دی انسان ته سکون ملاويږي. او په دې کې ډېر خلک داس تیر شوي دي د خلکو تاریخ موجود دی، گواه دی چې دا غوي هغه دور چې هغوی د خپل ځوانۍ په طاقت کې د خپل غلطو دوستانو د غني او د رش او د زیاتوالي او غرور کې چې زما سره پلان کې ملګری دی، پلان کې مې دوست دی، پلان کې مې دوست دی، موږ داسې کولای شو هغه څه کولای شو. په دغه غرور کې هغه د خلکو د عزت پروا نه ساتلې، د خلکو د مال پروا نه ساتلې، د خلکو بے عزتی به هم کوله، د خلکو لونو خويندو ته به نقصان هم رسو، د خلکو مال ته به هم نقصان رسو، هغه ته سکون نه ملو شوی. او په دغه خلکو کې بعد خلک داسې دي چې هغه توبه استری ده، رښتینی توبه، او جمعه ته ور داخل شوی دي، د سار منځله، د مسپخین منځله، د ماخام مازیګر او د ماستر منځله، د شپې تهجد ولا په دې سجدو کې په دې منځ کې الله ته بودریدو کې چې کوم خوند هغه محسوس کړی دی، کوم اطمینان کوم سکون چې هغه محسوس کړی دی، او خپل تاثیرات باندې خوشحالي نه جاړي چې یا الله زموږ د ژوند په څه کې تیر شو. او دا خپل موږ تجربه کولای شو چې کله انسان ته پریشانی زیات شي، پریشانی فکرمندي زیات شي، دری او دسو کې او دسو د شپې د راپورته شي او په مصلی دی ودرېږي، په مصلی باندې دی ودرېږي او الله رب العالمین مخې ته یو دوا اوخ کې وبې صرف یو دوه خې د خپل سترګو نه وبې د الله رب العالمین مخې ته، او کم ګناونه چې کړي دي دغه معافي دي د الله نه وغواړي، ته ګوره درته څومره سکون ملاوي، پر دې ځل کې د څومره خوشحالي راځي، داسې خوشحالي چې د دنیا په یو شي کې بدلته نه راغلي. نو سکون اصل پس کې ده فلنحيينه حیاه طیبه، حیات طیبه او مزیدار ژوند د خوند او د مزید ژوند الله تعالی ورکي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، الله تعالی فرمایي چې صالح عمل وکړو هغه سړی او که خزي، د الله رب العالمین نظام داسې چې هغه کې خزیم الله رب العالمین محروم کوي نه، کې او زنانه صالح عمل کوي هغه ته هغه په کور کې سکون او خوشحالي ورکي. او دا غرانګي شرط پکې دا چې وو مؤمنون چې ایمان ولي، او دا زموږ د ژوند مقصد دی چې موږ ایمان راوړو، ایمان او پیژنو او ایمان حاصل کو، او د ایمان دعوه الحمدلله موږ ټول کوو الحمدلله. زما خبرې دا ملګرو سره دي چې ټول الحمدلله د ایمان دعوه کوي، غیر مسلم به څوک هم نشته، خو دا غینه باوجود د ایمان د دعوه زوم کوم، تاسو هم کوی، هر یو کو د دې عمل د دې ایمان تقاضا سره چې سره د ایمان د تقاضا مطابق عمل وکړي، او بیا دا غي خوند ته وګوري. ایمان خوند چې ده دا چې یو انسان وسکی، انسان د زړه ته ورکوس شي، نو بیا د دنیا په تماشو کې، دنیا په نشو کې، دنیا په شراب او کبابو کې خوند نه، هغه خو نه مومي. د دې وجه نه تاسو په کتلې ډیر زیات داسې چې هغه څوک په فلمي دنیا کې ډیر مشهور خلکو، څوک په عیاشۍ په بدمعاشۍ ډیر مشهور، چې کله هغه ته الله رب العالمین هدایت کړی دی، هغه د اسلام هغه حقیقت ته رسیدلی دي، او هغه عمل صالح شروع کړی دی، د شپې را پازیدلی دی، الله ته ولاړلی د الله د کتاب سره هغه تعلق پیدا شوی دی. الله رب العالمین دا هغه مخکنه هغه شهرت
دا هغه مالداري دا هغه په دنیا کې چې کوم نوم هغه خو نه غوته نوم ملاو شوی څومره خون چې به الله په دې دین کې هغه ته ملاو شوی نو دا الله په دین کې انسان ته سکون ملاويږي او په موږ کې هر انسان د سکون متلاشي دی کنه دی هر انسان د تلاش کوي او چې څومره انسان د الله رب العالمین د دین نه لري کیږي دومره دغه پریشانی زیاتیږي موږ یو ریال یو روپۍ 2 روپۍ وګټو او پاغې کې موږ د الله رب العالمین د حکم مخالفت وکړو په دوکا په دروغ او په خیانت سره مونږه هغه ریال هغه روپۍ وګټو نو پاغې کې مونږ ته هغه سکون نه ملاويږي هغه سکون کم چې په حلالو کې مونږ ته ملاويږي بشک حرام دی انسان ډیر وګټي هغه ډیرو کې سکون نه او که حلال لګي وګټي په لګي کې سکون او برکت پکې ومي د دې مثال الله تعالی په قران کریم کې سود خورو ذکر کړی دی سورۃ البقره کې الله تعالی فرمایي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس کم خلک چې سود خوري الله تعالی فرمایي دوی نه ودرېږي دلته قیام دو تفسیر مفسرین بیان کړی دي د قیام نه مراد مطلب هغه ژوند نه تیری الا كما يقوم الذي مگر داسې ژوند تیری لکه څنګه چې ژوند تیری هغه سره يتخبطه الشيطان چې هغه لیونه کړی شیطان من المس د رسیدو د شیطان تر رسیدلې نه پیریان پر هغه مطلب دار چې په کوم سړي باندې د پیریان دوره راغلی او د چې څنګه لیونه د دماغ کار نه کوي دغه رنګي سودخور انسان چې د دماغ به کار نه کوي د سود په حرز کې سود په لالچ کې دغه حرام خوري په لالچ کې د به لیونه ګرځي لیونه په شان ژوند دي او تاسو به کتلی کوم انسان چې سود خوري داغه مخ نه داغه خبرونه داغه چال چلن نه داغه اخلاق او کردار نه او نحوست او داغه غسپرتو معلومیږي او د دې واضح مثال یو کراچۍ کې زمونږ یو اداره او هغه زما ذمہ داری و جامعه الدراسات الاسلامیه زموږ چې کوم د جامعه مدیر دی هغه به جمع کوله خو یو ورځ هغه نو جامعه زما خښه او مسپخین منځو چې کله ما سلام وکړو منځو شو اذکار او دعاګانې مو ویلې په دې کې یو نوجوانو اسی زیات عمر نه تقریبا 30-35 کال د عمر وو تقریبا را مخه ته شو لاسه ملاو کو ماته مولانا صاحب ستانه یو مسلې ته پوس کوم ماجی وای و الله رب العالمین هر ګناه معاف کوي ماته مې ولنه چې انسان توبه وباسي پرشتیا الله رب العالمین فرمایي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي هغه زما یو مسله ده او زما یقین لري زما شمه څه مسله ده هغه به زما ژوند په ماتنګ شوی دی څه چل څه مسله ده هغه مسله ده چې ما کله په کالج کې سبق وی زما پلار چې دغه یو ډکی ونه کارخانه و په کارخانه کې زموږ گزاره کېدله موږ تعلیم هم کوو زموږ کور خرچوم چریدله بیا زما پلار وفات شو چې وفات شنو کارخانه ما ته پاتې شو دا غي ذمہ داری هغه ټول ما په خپل سنبال کړ او زما نور تعلیم پاتې شو خو زما سره د ملګری چې هغه په کالج کې زما سره کلاس فیلو دوستانو هغه فارغ شو څوک په یو بانک کې څوک په بل بانک کې په خخه پوسټونو باندې خخه عہدو باندې په بانک افسران مقرر شو نو بعضو ما ته مشوره درکړه چې ګوره تاسو سره یو کاروبار شته یو میدان شته د کار کولو لپاره تر کار نورم زیات کړه زیاتول شته موقع شته کار په نور بڑھاو کا نور پکې ترقی وکا ما ورته جیبه زموږ گزاره کیږي او کور په چلیږي بس ته هغه چې نه چې وس کور چلیږي ځاله بس جایداد واخلې نور ګټه به حاصله کی ما ورته مې نور د کار د زیاتولو لپاره پیسې نشته هغه ورته چې پیسې ته څه پریشانی ده زه پلان کې بانک کې ما دابل چې پلان کې بانک کې موږ بانک نه قرض راوړو قرض به ته ملاوي شي بانک بیا لګلګا دا کوستا کار به دومره غټ شي چې بالکل سمبالول منشي لاس بل کولاو شي بس دا غوي په مشوره کې ته دوکا شوم او عالم باغی کې خبره ما ومنله ما بانک نه قرض راوغسته موږ وړو کې کوم کارخانه واغه غټه فیکټری دا نه مو جوړ کړه مخکې زه
په یو علاقه کې پاتې کېدم چې هغه ارزانه علاقه و، کور مې خپل ذاتي، هغه کور مې خرڅ کو، څه پیسې مې بینک نه نورې سره ملګري کړې، هغه مې اخیستې په سود باندې. او په ډیفینس کې مې بنګله واخیسته، کراچۍ ډیفینس کې. بس وی کار زیاتېدو کار دومره زیات شو چې زه په حمام کې ناست یم، بیت الخلا کې قضای حاجت دپاره واشروم کې ناست یم. نو په ما جلدي چې زه به کله اوزګارېږم، دا فون دومره بار بار بجاوېږي، بار بار ټلیفون راځي او ټوله معامله زما په ټلیفون باندې چلېږي، ټول لین دین، ټوله سودا غوښتل خرڅول دا په ټلیفون چلېږي. خو د ټلیفون د اورېدو ماته هم ټایم نه وي، دومره زه مشغول یم، دومره لکه زما لاس مشغول شوي دي چې زه ډوډۍ ته کښېنم، ډوډۍ ته نو کوشش دا کوم چې زر ډوډۍ خورم چې فون راځي دا واورم. کور ته چې راشم نو کور والا سره خبرې کمې کوم، په ټلیفون باندې خبرې زیاتې کوم. دا د کله چې خپل آفس نه بهر یم د هغې حالت دی، چې په آفس کې نو بیا خو ټول کار مطلب په ټول وخت زما په کار کې او په خبرو کې تېرېږي، په اخیستلو او خرڅولو کې. هغوی کار مې دومره زیات دی. خو ته یقین وکړه په جړا شه هغه ما ته وي، ته یقین وکړه چې زه کله کور ته ورته نه کېږم که نه، په ما باندې څه چل کېږي، په کور کې مې زړه نه لګي. بچو ته ګورم د هغوی نه مې نفرت کېږي په زړه کې، خپلې کور والو ته ګورم د هغې نه مې نفرت راځي په زړه کې. او زه هم چې کله خودکشي وکړم، کله مختلف په ذهن کې خیالات راځي، بالکل په ژوند کې ماته سکون او مزه او خوند دا نه محسوسېږي، د خپل ژوند نه تنګ شوی یم. او ښه به ژړا شه، څنګه چې ماشومان ژاړي، ښه سلګۍ وکړه په ژړا کې. اوس زه غواړم چې زما د ژوند د دې به څه کېږي او زه د دې مصیبت نه ځان خلاص کړم. هغه ته مې داسې لکه ته رښتینی او په حقیقت کې ته ځان د دې مصیبت نه او د دې پریشانۍ نه خلاصول غواړې، د دې حل شته دی. دا دومره مال تا سره دی، ستا کار دومره زیات شوی دی چې د هغې حساب کتاب ته نه شي کولی، او تا ته په هغې کې سکون نه بلکې پریشاني زیاته شوې ده. د دې اصل وجه سره سود دی. تا په سود باندې مال اخیستی دی، پیسې دې اخیستې دي، د هغې پریشاني دا به نوره هم زیاتېږي، او څومره چې دا سود په تا باندې زیاتېږي دومره به ستا پریشاني زیاتېږي، دې کې به کمی نه راځي. خو که د دې نه ځان خلاصول غواړې، اول خو دا وکړه چې د بینک هغه کومه قرضه ده هغه په یو ځل ادا کړه، چې نوره دغه نه پسې نه راځي، د سود قرضه نوره پیسې نه پسې نه راځي د سودو. نو هغه وایي زه دې ته تیار یم، خو زما د ګناهونه به معاف شي. هغه ته مې بالکل الله تعالی معاف کوونکی دی. هغه ته مې که داسې کولی شي ستا چې د کوم کور دی په سود دې اخیستی دی دغه خرڅ کړه په نغدو باندې، او څومره چې پیسې په هغې باندې میلاوېږي په هغې باندې که ستا دا قرضه د بینک ادا کېږي نو بس د بینک نه قرضه ادا کړه. او ته که د کرایې په کور کې هم اوسېږي 10,000 20,000 کرایه ورکوې، او ستا د کارخانې نه په هغې باندې ستا ګزاره کېږي او د کرایې په کور کې اوسېدی شي، نو انشاءالله په هغې کې به تا ته سکون زیات میلاوېږي د دې غټې بنګلې نه او د دې خپل ذاتي کور نه. هغوی والله زه دې ته تیار یم، بالکل زه دې ته تیار یم چې زه د کرایې په کور کې 2 کمرې کور کې اوسېږم، خو چې ما ته سکون میلاو شي. بهرحال هغه زما سره وعده وکړه زه به د نن نه دا پروګرام شروع کوم، د خپل کور خرڅوم او د بینک قرضه ادا کوم، د کرایې په کور کې اوسېږم، خو چې ما ته سکون میلاو شي، دا کاروبار دې هم زما ختم شي، د ملکیت د کور چې دا هم زما لاس نه وځي، د کرایې په کور کې پاتې کېږم، خو چې زما ته سکون میلاو شي. خو د ماشومانو په شان ته ژړه ده. دا یو مثال دی، خو داسې ډېر خلک دي چې د مال نه باوجود هغه پریشانه دي، خپل ژوند نه تنګ دي. او څومره چې کم خلک ترقي کوي په دې دنیا کې، دومره په هغوی کې د خودکشۍ شرح زیاتېږي. تاسو ګورئ خودکش په غریبانو کې خودکشي کول والا ډېر کم دي. په غریبانو کې د غربت د وجې نه څوک خودکشي نه کوي، داسې خلکو خبرې دي. که د غربت د وجې نه خودکشي کېدی، زموږ په دې کلي کې څومره غریب خلک دي، څومره مسکین خلک دي، الحمدلله هغوی ګزاره کېږي. داسې پکې هم شته چې 2 ټایمه خوراک هغوی ته د هغوی بچو ته پوره نه میلاوېږي، خو چېرته هم چا خودکشي ونه کړه په هغوی کې. خودکشي هغه څوک کوي چې هغه سره مال دولت ډېر زیات شي، خو د الله رب العالمین یاره د هغه په زړه کې نه وي، او د الله رب العالمین سره هغه تعلق نه وي، شیطان په هغه باندې مسلط شي. او الله رب العالمین فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. چې الله ر دین نه مخ واړئ موږ د هغه سره شیطان ملګری کړو، هغه شیطان در سره بیا په دې باندې موږ مسلط کړو او د سره ملګری. زما محترم ورونو، که د خوشحالۍ ژوند موږ غواړو، او یقینا هر سړی غواړي
دا غیر لپاره څه پکار دي؟ ډېر مال نه پکار، دا غیر لپاره ډېر جایداد نه پکار، دا غیر لپاره حلاله ګټه پکار ده لږ دي، دا غیر لپاره عمل صالح پکار دی، دا غیر لپاره د الله سره تعلق جوړول پکار دي. او چې کله زموږ تعلق د الله سره مضبوطي، زمونږ د الله رب العالمین سره تعلق رښتینی، زمونږ د الله رب العالمین چې کوم احکامات دي د هغې پابندي موږ په ځان کې راولو، د حرامو نه ځان وساتو، د دروغو نه ځان وساتو، د دنیا لالچ ته ونه ګورو. بعضې وخت کې مونږ د دنیا د لالچ د وجې نه دروغ ووایو. مثال بیګا ما یو ځای خبره کوله ملګرو سره، څوک د جیپسو کار کوي، څوک د رنګ کار کوي، څوک څه کار کوي، هر کار کې تقریبا څه نه څه لارې د دروغو د دوکې شته دی، او زما نه زیات تاسې په هغې باندې ښه پوهېږئ. څوک د گاډو کار کوي، په هغې کې د هغوی لارې شته دی د دروغو. یعنې هر طرف ته شیطان خلکو له لارې او طریقې ښودلي دي چې دا د مال د زیاتولو طریقې دي. په دغې باندې مال نه پریشاني د انسان زیاتېږي، مال به زیات شي، وختي طور باندې ستا په لاس کې پیسې ډېرې راشي، ته چاره رنګ کوي، هغه ته وینا وکړي چې ستا پرې کور کې دومره رنګ لګي، ته به پرې زیات راوغواړې، دا به په بل چا خرڅ کړي، یا ډبه به د اصلي رنګ ساتلي ځان سره، په هغې کې به چې کوم بیکاره رنګ دی هغه به پکې واچوې، هغه سره به دوکه وکړي، پیسې به ډېرې واخلې دغه نه، خو دغه پیسې ستا په کار نه راځي ولی، او که راهم شي د دې پیسو نه څه فایده نه شي حاصلولی، سکون به ورته نه میلاوېږي، خوشحالي به ورته نه میلاوېږي، په زړه کې چې کوم تکلیف دی او بېچیني ده، هغه اضطراب او پریشاني ده، هغه به ستا زیاتېږي کمیږي به نه. خو صرف د دې په حقیقت باندې هغه څوک پوهېږي چې چا په زړه کې لږ ګونې عقل وي، شعور وي، او دا شعور د دنیا د محبت د وجې نه، او د جهالت او د لاعلمۍ د وجې نه، او د انسان د لیونتوب د وجې نه، چې بعض انسان د مال لیوني شي، څنګه چې لیونی سپی که نه، هغه بیا مالک هم نه پېژني او پردی سړی هم نه پېژني، دغه رنګې د بعضې خلک د دنیا داسې لیوني شي په دې دنیا پسې، د دنیا لیونی چې دی دا د الله نه دی خوښ دی. او چې یو انسان د الله رب العالمین سره تعلق رښتینی ساتي، حلاله ګټه کوي، حلال مال ګټول الله رب العالمین اجازت ورکړی دی، په هغې کې د اضافي او د زیاتوالي راوستلو او د ترقۍ ورکولو اجازت شریعت ورکړی دی. خو په دې کې چې موږ د الله حقونه هیر کړو، د الله رب العالمین احکامات پکې پرېږدو، د الله له پولو نه واوړو، د الله نافرماني پکې شروع کړو، نو بیا په دې مال کې سکون نشته دی. زما محترم وروڼو، که سکون یو انسان حاصلول غواړي، د هغه لپاره دا آیات یو بهترینه نسخه ده. یو ځل د دې ترجمه بیا موږ له پکار چې په دې باندې غور وکړو. الله تعالی فرمایي من عمل صالحا، چا چې عمل وکړو صالح عمل، صالح عمل ما ذکر وکړو چې هغه عمل چې د هغې ښهوالی، د هغې صالحوالی، د هغې نیکوالی د قرآن یا سنت نه ثابت وي. وهو مؤمن من ذکر او انثى، که د عمل کوونکی سړی او که ښځی، وهو مؤمن په دې شرط سره چې دی مؤمن وي. الله تعالی فرمایي بدله به شي فلنحيينه حیاتا طیبه، خامخا یقینا موږ به دله ژوند ورکو د خوند ژوند، د مزې ژوند. ولنجزینهم، او خامخا موږ به دوی له بدله ورکو اجرهم، د دوی د اجر، د دوی د ثواب، باحسن ما كانوا يعملون، زیاته ښایسته د هغې نه کوم چې دوی عمل کو. دنیا بدله خو دا ده چې ښایسته ژوند به ورله ورکو، د مزې ژوند، سکون او د اطمینان ژوند. او د آخرت بدله دا چې کوم عمل دوی کړی، د عمل بدله نه بلکې د عمل نه به ډېره ښایسته بدله میلاویږي. عمل به نیکي به د یوه کړي، الله رب العالمین به 200 بدلې ورکړي، نیکي به د یوه کړي، الله رب العالمین به 10 بدلې ورکړي، نیکي به د لږه کړي، الله رب العالمین به ډېره غټه کړي. که حدیث کې راځي نبی رسول فرمایي چې یو انسان صدقه وکړي، هغه الله رب العالمین راواخلي او بیا غټوي، څنګه چې تاسو کې یو تن د اوښې بچی را غټوي تر دې پورې چې یو هغه روغ څاروی جوړ شي، الله رب العالمین ستاسو دغه صدقه دا غټوي تر دې پورې ځان لوی غر جوړ شي د هغې نه. نو الله رب العالمین د هغې بدله په آخرت کې جوړ کړي، هغسې نه ورکوي څنګه چې عمل کړی دی، بلکې د هغې نه ډېره ښایسته ورکوي. او په دنیا کې هم د هغې بدله دا ورکوي چې انسان ته سکون میلاو شي. نو که انسان ته په ورځ کې چېرته دیاړي میلاو نه شوله، انشاءالله دی به پریشانه نه وي. خو شرط دا دی چې د په زړه کې د الله رب العالمین یره موجود وي او په الله باندې یقین او توکل وي، او چې د ده نه مونځ قضا شي مونځ، نو یقینا دی به پریشان وي، او چې کله یو انسان د الله رب العالمین عبادت په پابندۍ سره کوي، الله ته ودرېږي، مونځ کوي، رښتیا وایي، روژې نیسي، د الله ذکر کوي، صدقه او خیرات کوي، د الله رب العالمین په نوم باندې ورکړه کوي، نو الله رب العالمین به د ده ژوند هغه پریشانیان هم ختموي،
سکون به راولي ورزړه هغه چې کوم بېچینی ده هغه به الله رب العالمین په خپل لري کوي. نو دا بهترین نسخه الله تعالی خو درې په سورۃ النحل کې چې آیات نمبر 97 دغه 99 نمبر آیات ته درې کم سل آیات په دې آیات کې الله رب العالمین دا نسخه خو درې چې عمل صالح ته ایمان راوړل نه بعد په دې سره د انسان د دنیا غجون مزیدار ژوند کیږي او په آخرت کې الله تعالی ډېره غټه بدله ورکړي او عظیمه بدله خیسته بدله ورکړي. الله رب العالمین دې زموږ په ژوند کې سکون راولي او الله رب العالمین دې موږ توفیق راکړي چې موږ هغه اعمالو چې باغ سره موږ ته په دنیا کې هم سکون او اطمینان ملو شي او په آخرت کې موږ ته عظیم اجر ملو شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ملګری جمعې په شپه باندې کوشش کوئ